نیوز پریچینه لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په مکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د رویټرز د خبر لمخې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متکی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې قطر کې د طالبانو مخکنی بیان د سویل شین ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نوي استازي په توګه ومني او د ملګرو ملتونو روانه غونډه کې نوموړي د وینا چانس ورکړي. ملګرو ملتونو تر دې دمه په دې اړه خپل غبرګون نه دی څرګند کړی. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې ته په خپله وینا کې له طالبانو وغوښتل چې د بشري حقوقو او ښځو حقوقو په تړاو نړیوالو او اصولو او قوانینو ته درناوی وکړي. بایدن وویل نړۍ په دې برخه کې جدي ده او له طالبانو سره حساب کوي. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکۍ سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلط برید کړی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ وغړي شهرزاد مسعود ازادي راډیو ته ویل چې پولیس پر اعتراض کوونکو حمله وکړه. پولیس راغلل د ماینونو د قربانیانو پر غونډه حمله وکړه چې سیمه ییز مشر رحمت شاه مسعود او ډېر نور ټپیان شول. اعتراض کوونکو د مکین او ټانک ترمنځ لاره بنده کړې ده. دوی له څه باندې 2 اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی دی او وایي چې سیمه د له ماینونو پاکه شي. حکومت د هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونه ژوبل کړي دي. همداراز د هغو کسانو کورنیو ته توان ورکړي چې خپلوان د ماینونو له امله وژل شوي دي. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د شوي برید په اړه څېړنه وکړي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک کړي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له افغانستان د تروریزم احتمالي خپرېدو اندېښنه ښکاره کړه. د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودي له ماکرون سره پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال همداراز له افغانستان د مخدره موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقوقو په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښې چاره.